سید عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سیرت شروع شو او د عمر رضی الله عنه په سیرت کې بعض خبرې شوي او ډېرې پاتې دي. اخرنۍ خبره دا بیانېده چې اسلام قبول کړی او دا چې د هغه په باره کې بعض ایتونه قرآن کې نازل شوي دي د بعضو مفسرینو د قول او د رای مطابق. عمر بن الخطاب رضی الله عنه مخکې د دې نه چې موږ د هغه د هجرت قصه ذکر کو، هغه انسانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم پوخ ملګری و. یو ګوره ملګری یو پوخ ملګری، فرق څه دی ملګری او پوخ ملګری کې؟ عام او خاص. عام او خاص هم بیا وضاحت کوي چې عام او خاص څه مطلب شي. وفادار خو ټول دي. نه او ټول ملګری چې ملګری یې دی به وفاداري. یو خاص د په خوله ملګری چې ملګری یې دی به وفاداري، زړه ته به نږدې. لازم ملګری زړه ته نږدې ځکه خو ملګری خو زموږ اجرا خاص څه ته وایي؟ بارک الله فیک. دی جواب دی هغه ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم چې تقریبا هر وخت به ورسره و. بعض ملګري داسې چې دا یعنې ستا ملګری دی ټول ژوند ملګری هر وخت تا سره نه وي. بعض داسې چې دی اکثر وخت تا سره وي. صحابه کرام په دوی کې بعض صحابه کرام هغه دي چې هغوی ډېر وخت د رسول الله وسلم سره تېر کړی، بعض هغه دي چې هغوی څه وخت تېر کړی دی. دا خو نه شو کېدی چې د ابوبکر صدیق نه والا او د کشر صحابي پورې ټول د سهار نه ماښامه پورې د رسول الله وسلم سره ناست دي. داسې خو نه شوه کېدی. کېناستو بعضو اوقاتو کې او نور به خپل مصروفیاتو، خو بعض هغه چې هغوی ډېر وخت د رسول الله وسلم سره تېر کړی دی د ابوبکر صدیق موږ خبره نه کوو، خو په اولنیو کې دی او په آخرنیو کې لازم به د هغه بحث کې. خو عمر بن خطاب رضی الله عنه هم په هغه صحابه کرامو کې دی چې ډېر وخت د رسول الله وسلم سره یو ځای تېر کړی. دې ته وایي شدت الملازمه، یعنې ډېر وخت تېرول د هغه سره. او په دې کې یو روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هغه وایي وضع عمر بن الخطاب رضی الله عنه على سریره. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله وفات شو دنیا نه لاړ او شهید شو، نو په دې کټ کې پروت و، په کم کټ کې چې مړی پروت وي. فتکنفه الناس، دا خلک ګیر چاپېره د امیر المؤمنین نه راتاو شوي یدعون، دعاګانې غوښتي، ویثنون علی، او د هغه صفتونه یې کول، هر چا د هغه ښه شان بیانو. دا مؤمن دی چې د ده ښه شان بیانېږي په وروستنو کې او د ده ښه تذکره پاتې شي په خلکو کې. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دا خلک را جمع شي مخکې د دې نه چې هغه اوچت کړی شي، کټ کې پروت و، خلک راغلي و، چا یې صفت کو، چا دعا کوله، چا څه وي چا څه وي. نو عبدالله بن عباس وایي زه هم په دې ګڼه کې ولاړم، خو اچانک یو کس ناڅاپه زما په دې اوږو باندې لاس کېښودو او څه یې ویې چې ما ورته وکتو فالتفتو الیه فاذا هو علي رضی الله عنه، هغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه. فترحم على عمر، نو هغه دا وویل الله دې رحم وکړي په عمر باندې. دا د شیعګانو روافظو چې کومه دښمني یې ده په منځ کې جوړه کړې ده که نه، داسې د دوی خپلې ډکه وسلې دي. دا د هغوی خپل تاریخ دی. دا د یو بل د دوی د یو بل سره سمه ورورولي وه، سمه ملګرتیا وه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دپاره دعا وغوښته، بیا یې دا ووایي وایي ستا نه وروستو داسې کس تا نه دی پرېښودی چې زما دې دا ارماني چې د ده د عمل په شان عمل وکړم او په دغه عمل سره الله ته مخامخ شم. یعنې ستا نه بعد داسې څوک نشته چې د هغه د عمل په باره کې زه دا ارمان وکړم چې یا الله ما هم داسې عمل کړی وی او په داسې عمل سره تا ته مخامخ شم لکه څنګه عمل چې عمر بن خطاب رضی الله عنه کړی. و ایم الله، او زما دې په الله قسمي
زما دا یقین د مخکې نه ان یجعلک الله مع صاحبیک چې الله به تعالی د خپلو ملګرو سره یو ځای کوي. ملګري نه مراد د رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وذاک په دغې وجه دا ده ما دې لپاره د حدیث وي انی کنت ما به دا خبره اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ډېره اورېده. جئت انا وابو بکر وعمر زه رالم او ابوبکر راسره یم عمر راسره ودخلت انا وابو بکر وعمر او موږ راننوتو زه وم ابوبکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر او موږ ووتو زه وم ابوبکر وعمر رضی الله عنهما. یعنی مقصد د خبرې دا دی چې د اکثر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی. د رسول صلی الله علیه وسلم ژبه به دې عادت شوې وه چې زه رالم ابوبکر و عمر زه لاړم ابوبکر و عمر راسره ما ورته وویل ابوبکر و عمر ولاړو زه خو یې منم ابوبکر و عمر یې مني. دا قسم الفاظ باقی وي. او روایت کې داسې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يسمر مع ابي بکر في الامر من امر المسلمین. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم شوګیره وکړه ټوله شپه به ناست و د ابوبکر صدیق سره د مسلمانانو د دې مسلو په باره کې به د هغه سره خبرې اترې کولې. وانا معهما او زه به ورسره م ناست د شپې چې شپه د سره شوګیرۍ دا خاص ملګری. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی به ناست و په دغه ځای کې. عمر بن خطاب رضی الله عنه د مسلمانانو مشر دی وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه جرأتمند شاګرد دی چې د هغه هره خبره به یې منله. او بیا ویم چې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دومره لوی سړی الله جوړ کړی دی دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره د شاګردۍ د لاسه او چې ده دا شاګردي نه وی کړې او الله ده توفیق کړی نن به چا پېژندی نه. د تاریخ په پاڼو کې به د سره د ده ذکر راغلی نه وي او یا که ذکر راغلی وي په بدو به راغلی وي. خو دا سړی چې دومره لوی سړی ته الله جوړ کړی دی نو دی د چا په شاګردۍ کې پاتې شوی دی. او اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره مشورې هم کولې. اوس ګوره یو سړی چې په خپلو هوښیاري که نه موږ کې زموږ په دې وخت کې چې یو سړی په خپلو هوښیاري او دا هوښیار د چا سره مشوره کوي پوه شي چې دا سړی ښه هوښیار سړی دی چې هوښیار ورسره مشوره کوي. نو بیا سم خیال دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتي سره مشوره کوي دا امتي به څومره اوچت امتي او هغه د هر چا سره مشوره خو نه کوي. سړی موږ د هر چا سره مشوره نه کوو. دا خو نه چې هره لارې کوڅه کې څوک تېرېږي ته ورسره مشوره کوي قصه راوالي. نو چې هغه مشوره به هغه عامو صحابه کرامو سره هم کړې ده خو په دې صحابه کرامو کې بعض داسې وو چې د هغوی سره به اکثر مشورې کولې. دومره مشورې چې ټوله شپه به ورسره ناست خبره به یې کوله. مسلمانانو مسله به راله رسول الله وسلم به د ابوبکر سره او عمر رضی الله عنهما سره اوږده شپه ناست چې څه وکړو څه کول پکار دي څه نه. یو به یو رایې وي بله به بله رایې وي. رسول الله وسلم بیا خپله خبره کوله او په دې طریقې سره. نو دا نشي کېدی چې رسول الله وسلم د مکې ته مدینې ته هجرت کوي او عمر بن خطاب دی پاتې شي. د هجرت کړی دی او د ده د هجرت ناشنا واقعه ده. یو روایت کې داسې راځي په سیرت کې په صحیح سند سره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وی کله چې موږ د هجرت اراده وکړه مدینې ته زه ومه یو دویم کسو عیاش ابن ابي ربیعه رضی الله عنه دریمو هشام ابن العاص ابن وائل السهمي رضی الله عنه. موږ دریمانو یو بل سره لوز وکړو او دا صحیح قصه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د هجرت په صحیح سند سره کمزوري چې بیان شوي د هغې ته به اشاره کړو. نو موږ دریمانو لوز وکړو التناضب من اضات بني غفار. یو علاقې کې د راجمع کېدو موږ لوز وکړو چې هغې ته التناضب ویلی کېږي. دا مکې ته نږدې ځای دی. هلته به راجمع کېږو د بنو غفار خاندان چې اضات دي. هلته اضات په عربۍ کې هغه ځای ته وایي چې د سیلاب د اوبه پکې راجمع شي یا د باران د اوبه د
لږ ذکر را جمع شوي او ډېر وخت پرتي او اکثر خلک یې نه استعمالوي یا داسې، نو هلته به را جمع کېږو د بنو غفار قبیلې په دغه ځای کې. او موږ یو بل ته دا خبره وکړه چې کم یو سحر رانغی نو موږ به پوه شو، دا نور دوه به پوه شي چې یاره هغه دشمنانو بند کړی دی نه پرېږدي، ځکه چې مکې نه وتل ډېر ګران کار و په هغه وخت کې، ډېر ګران کار چې قریشو تتبع کوله، کتوي دا کسان لټونې کوي، څوک وځي څوک نه وځي، نه پرېښودو خلک. نو موږ به انتظار د ملګري بیا نه کوو چې رانغی، معنی ده چې دی مشرکانو راګیر کړی ده او بس موږ به خپله لار وو. سحر چې موږ ورسېدو نو عیاش هم راغلی او زه هم راغلی وحبس عنا هشام، او هشام هغه زموږ نه بند کړی شوی دی او په لوی امتحان کې هغه پرېوتی، په لوی امتحان کې سخت وفتن ففتتن او سخت عذابونه او تکلیفونه ولوی مشرکانو ورکړي. نو دا دوه ملګري کامیاب شوي دي چې دغه ځای ته ورسي، دا یو چې دی هغه بند کړی شوی د هغه نه دی رسېدلی. دلته دا خبره بعض علما دا خبره بیانوي په کتابونو کې هم شته او ډېره مشهوره ده، خو د سند په اعتبار سره کمزوري ده. هغه دا چې عمر بن خطاب رضی الله عنه کله هجرت کوو نو هغه اعلان وکړو په مکه کې چې څوک دا غواړي چې مورې بوره شي او یا بچي یتیمانان شي او ښځې کونډې شي نو هغه د ما سره دې وادۍ نه اخوا میلاو شي او زه هجرت کوم. دا قصه سندن کمزوري قصه ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه زړور سړی دی کې شک نشته، خو په هغه ټیم کې زور هغه د مشرکانو دې کې هم شک نشته. نو دا ګران کار دی چې سړی عام مشرکانو ته اعلان وکړي چې زه په دې لار باندې وځم او تا نه پرېږدي او زور د هغوی دی او ټول خلک د هغوی ملګرتیا کوي. نو ځکه بعض خبرې صحیح ده چې د سړي زړه ته ډېرې پرېوځي، یاره چې عمر بن خطاب دومره زړور و او دی کړي او دغه کړي، خو موږ به سند ته ګورو. د عمر بن خطاب زړورتیا موږ منو، خو په داسې قصو سره به هم نه بیانوو چې هغه قصې سند هغه انتهایي کمزوري. نو دغه قصه کمزوري ده چې هغه دا اعلان کړی، هغه په دې طریقې سره وتی دی چې دغه دوه ملګري سره دوه پټ وتی دی، ښکاره نه دی وتی. دا مې یاده کړي هغه پټ وتی دی، ښکاره نه دی وتی، او دا د هغه وخت سره لایق خبره ده. یعنې دا اوس عقل هم مني چې په هغه وخت کې حالات ډېر سخت وو، غټ غټ زورور خلک د قریشو هغه ښکاره نه شو وتی. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به یوازې څنګه ښکاره وتی و، هغه هم په دې طریقې سره وتی. بیا د ده سره نور کسان ملګري شوي دي په لاره کې، او تقریبا 100 کسان مدینې ته یو ځای رسېدلي دي. لکه بعضو علماو د هغوی نومونه هم ذکر کړي دي. هسې مثال په طور یو د ده ورور زید بن الخطاب رضی الله عنه، سعید بن زید، عمرو بن سراقه، د عمرو بن سراقه ورور عبدالله بن سراقه، واقد بن عبدالله، ایاس، عامر، عاقل، خنیس، او داسې نور یو څو صحابه کرام تقریبا 100 دي. بعضو علماو په تاریخ کې شمارلي دي د هغوی نومونه هم. قریشو ته چې به د هر چا پته ولګېده که نه چې دی هجرت کوي، هغوی له به لازم تکلیف ورکوه او هغوی له به لازم یعنی په امتحان کې به اچول، ځکه د چا دا جرأت نه و چې ښکاره د مکې نه وتی وي. دلته یو بله ناشنا قصه عیاش ابن ابي ربيعه رضی الله عنه کوم ځای کې تذکره شوې؟ اوس یې تذکره وشوې، عمر بن خطاب سره یو ځای تللی دی، هشام بند کړی شوی. د دې عیاش یو ناشنا قصه ده، فایدې دپاره به یې ذکر کړو. هغه ده کله چې دوی مدینې ته لاړو، هجرت یې وکړو، دا مسلمانان کامیاب شو. نو ابو جهل او د هغه ورور حارث دا دواړه راووتو په عیاش ابن ابي ربیعه پسې، او د عیاش ابن ابي ربیعه د دوی د تره زوی و، د ابو جهل د تره زوی دی، او ورور یې هم دی خو په مور کې ورسره شریک دی، پلار کې نه.
د دواړه مدینې ته رالو. دې ټیم کې ګورې الله رسول صلی الله علیه وسلم هجرت نه دی کړی ګورې، ځکه چې هغه بلکل په آخره کې راغلی دی مدینې ته، د صحابه کرام مخکې تېري دي سوای د یو څو نه. نو دوی چې کله مدینې ته ورسېدو، ابوجهل د ده په لټون کې سره د خپل ورور حارث په دوی پسې مدینې ته لاړ. ورته یې ویې ګوره وی عیاشه ان امك نذرت الا يمس رأسها مشط حتى تراك. ستا مور منښته کړې ده، قسم یې خوړلی چې څو پورې ته نه یې لیدلی ویښته به نه منګزوي. ولا تستظل عن شمس حتى تراك، او سوري ته به نه کښېني چې څو پورې ته نه یې لیدلی. نو د هغه د زړه نرم شو، مور خو موري. نو عمر بن خطاب ورته عیاش یو خبره یاده کړه، والله ما يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك. دوی ګوره تا بوزي او په امتحان کې او په عذابونو او تکلیفونو کې دی اچوي، فحذرهم، نو هوښیار اوسه ګوره په دې خبرو مه دوکه کېږه. او چې ستا د مور په سر کې کله سپږې وشوي که نه، دا به یې لازم کوي. او چې کله د مکې د نور سمه وواله که نه، دا به لازم سوري ته کښېني، خو دوکه کېږه مه. عیاش ورته ویې نه، زما مور قسم کړی ده پوهېږي چې دا قسم زوی ته ورسي، او زما هلته معلوم دی په مکه کې، نو زه به خپل معلوم راوالم، او دا ما پسې راغلي ده، او زموږ خپلوان دي ابوجهل او د ورور. عمر ورته وی تا ته پته ده زما دې په الله قسم وي چې ګوره په قریشو کې زه په هغه کسانو کې یم چې مال الله ښه ډېر مال الله کړی دی، نیم مال ستا او نیم زما، خو مه ځه مکې ته، زما نیم مال دا ستا شو، ستا په مکه کې مال دی که نه، هغه نیم زما دا واله او مه ځه مکې ته، او زما هغه نیم ستا د هغې نه زیات تا چې مکه کې تا پرېښودی دی، خو ته مه ځه. هغه وی نه نه څه کوشش یې ورسره وکړو، هغه وی زه ځم. وایي زه چې ځې او زما نه منې، نو بیا یو کار وکړې، زما دا سورلۍ به بوځي، یو اوښ ورته وښوي، دا به بوځي، فإنها ناقیة نجیبة ذلول. دا داسې څاروی دی، داسې سورلۍ دی چې د خپل مالک او چې له پاسه تابعداري کوي، او تکلیف سړي له په سفر کې نه ورکوي، نو فلزم ظهرها، دا به نه پرېږدي. ګورې دا قصه ګورې ټوله دلالت کوي د په هوښیارتوب باندې چې الله رب العزت دله څومره پوهه ورکړې. او زه بیا وایم دا هغه ځوان دی چې د جاهلیت په دور کې به د قریشو خبرې د جرګې مسئلې مسایل په دې کې به دی تو راتو، نو دی به لازم هوښیار سړی. او بیا بله خبره ورسره څه ده، شپږویشتو کالو دی چې دا خبره ګوره هېره نه کوي، دا د شپږویشتو کالو ځوان و چې د اسلام قبول کړی دی. ښه فإن رابك من القوم ريب فانجو علیه، او که کله په دوی باندې شکي شوي په لاره کې که نه، نو په دې سورلۍ به خپې وباسي. هغه وی صحیح دی. دوی سره روان شو، لږ سفر یې داسې چې وکړو، نو د ابوجهل ورته وی زما دا سورلۍ مزه نشتي، نو ته ما ځان سره به د خپله سورلۍ نه کښېنې. هغه ورته ویې ولې نه، په سورلۍ باندې کښېنول څه ګټه خبره ده. نو هغه د خپله سورلۍ کښېنوله چې ابوجهل هغې ته وروخېږي او په هغې سور شي. نو څنګه چې دا سورلۍ کښېنوله او په ځمکه کښېناسته، دغه دواړو وروڼو پرې حمله وکړه او دی یې وتړو. بیا یې مکې ته وردننه کړو، دغه شان تړلی او سخت عذابونه یې دله ورکړي، دومره تکلیفونه یې وله ورکړي وو که نه. او سحر یې دی مکې ته وردننه کړو د ورځې، او دی وی مکې والو دا خبره یاده کړي، هکذا فافعلوا بسفهائکم کما فعلنا بسفیهنا هذا. د خپلو قمقلانو سره دا کار کوي لکه کوم کار چې موږ د خپل قمقل سره کړی دی. یعنې موږ دوکه قرآن وستو، نو په دې طریقې سره کسان راولئ. دا یو قصه بیا راغلی وه هغه د عیاش رضی الله عنه په باره کې، حالانکه عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه ته نصیحت کړی و. بیا په مدینه کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، نو د دې انصارو او د مهاجرینو په منځ کې ورورولي قایم کړې وه. ولې؟ د دوی سره په مدینه کې، د مهاجرینو په مدینه کې هېڅ نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هر مهاجر سره یو انصاري د یو سره ورور کړی چې ستا او د دې ورورولي شو.
یعنی ته به د ده سره مرسته کې منډه به وي د هغه وخته پورې چې الله د دې یو لار راوباسي. دا رورولي او بیا تاریخي رورولي وه. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت به واورئ، په هغې کې ما تفصیلا ذکر کړی و هغه رورولي چې په دې کې ناشنا واقعات سره راغلي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه او عتبان ابن مالک الانصاري رضی الله عنه دا دواړه وروڼه کړي وو. د ده نوم عتبان مشهور دی او ده ته عتبان هم ویل کېږي، دواړه صحیح دي، عتبان ابن مالک یا عتبان ابن مالک. او دا بدري صحابي دی، یعنی د بدر په غزا کې هم شریک شوی. د ده او د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې د دوی دواړو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم ورورولي هغه قایم کړی دی. دا د ده د ورورولي اگر که دې کې یو نور هم تفصیل شته خو بیا به خبره رانه ډېره اوږده شي، ځکه خبره به پرېږدو، هغه لږه موضوع نه بهر ده. خلاصه دا چې د عتبان ابن مالک رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه په منځ کې ورورولي قایم شوی و. اصل کې خو دا ټول وروڼه وو، موږ ټول وروڼه یو، خو دا خاص ورورولي وه. دا داسې ورورولي و تاسو به تفسیر په درس کې اورېدلي مي چې د دوی په منځ کې میراث به هم تقسیمېدو. ګورئ یعنی چې کوم یو به مړ شو او دنه به میراث پاتې شو، نو د دې دا چې کوم د ده رور دی د ده به پکې برخه وه، بیا الله هغه مسله منسوخ کړه. دا داسې ورورولي وه، ځکه چې په اوله کې مسلمانان کمزوري وو، ملک د هغوی داسې زورور نه و، طاقت نه و، نو په داسې ټیم کې ضرورت و داسې ورورولۍ ته. او هر ټیم کې دا یاده کوي دا خبره، هر ټیم کې مسلمانانو ته ضرورت دی که غواړي چې امت زورور پاتې شي چې د دوی په منځ کې مضبوط ورورولي وي. او الله رب العزت سورة التوبه کې دا خبره ذکر کړې چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شئ، یا سورة الانفال کې چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شئ نو ډلې ډلې کېږئ به نه، فتذهب ریحکم، ستاسو دبدبه به ختمه شي، ستاسو طاقت به ختم شي، ستاسو رعب به ختم شي. د مسلمانانو د کمزورتیا نن سبا هغه ډېرې وجې دي. یو وجه هغه دا دی چې مسلمانان خپل منځ کې د هغوی ورورولي نشتي د اکثرو، او نه د یو بل سره د اکثرو اتفاق شتي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خوب کې دا اذان هم لیدلی و، کوم اذان چې د مؤذن وی او موږ یې اورو. او د هغې باره کې موږ تفصیل ذکر کړی د بلوغ المرام په درس کې او عمدة الاحکام په درسونو کې چې دا اذان څنګه مشروع شوی دی. امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، عبدالله بن زید الانصاري رضی الله عنه. هغه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې موږ به یو ټلی، یو غټه ټلی به جوړ کړو چې هغې ته ناقوس ویله کېږي په عربۍ کې. ناقوس پخوا داسې ټلی و که نه چې یو به اوږد لرګی و، غټ لرګی به، او دا غټ لرګی به په اوړي کې لرګي والی کېدو. د دې نه چې به کوم اواز راوتو په هغې به خلک پوه شو چې یاره یو طرف ته موږ رابللی کېږو. او په دې باندې ډېره مشوره شوې وه چې څه چل وکړو، اور به لګوو که نه ټلی به ووو که نه بل په ښکر کې به اواز کوو، او داسې ډېرې مسلې ذکر شوې وې خو په هغې باندې اتفاق نه و راغلی، ځکه چې مسلمانان په څه طریقه باندې دې منزل را جمع کړي، دا ګټه مسله وه. نو دغه وی عبدالله بن زید رضی الله عنه وی کله چې دا خبره وشوه او رسول الله وسلم امر وکړو چې یو ناقوس را پیدا کوي او منزل چې کله ټیم داخل شي په هغې به خلک رابلو، نو وی زه اوده ومه، خوب مې ولیدو، په خوب کې یو سړی راغی، د هغه سره ناقوس دغه ټلۍ په لاس کې ده. وی ما ورته یا عبدالله، په خوب کې مې ورته ویل چې ای د الله بنده اتبیع الناقوس، دا خرڅې؟ وی هغه وی چې په دې باندې کې ته څه؟ وی ما ورته چې ندعو به الى الصلاه، په دې باندې موږ خلک منځه ته رابلو. وی راته وی چې د دې نه غوره درته ونښیم؟ وی ما ورته چې ولې نه؟ وی راته د اذان دا کلمات ټول وښو چې دا وایي، په دې سره چې دی نو خلک رابلئ. لږ ساعت بعد بیا ما ته ووایي چې وتقولو اذا اقمت الصلاه، او کله چې مونځ قایمې یعنې اقامت وخت شي نو بیا راته د اقامت کلمات وو. عبدالله بن زید رضی الله عنه وی چې څنګه سحر شو زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راغلم،
فاخبرته بما رأيت، نو ما ورته خپله خبره ذکر کړې چې ما خو داسې څه لیدلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انها لرؤیا حق، دا خوب رښتینی خوب دی، دا حق خبره ده. دا دلیل دی په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې نه خبر کړی شوی دی د ده د راتلو نه مخکې. او ځکه که دلته څوک دا وایي چې د بزرګانو دا خوبونه چې موږ بیانوو او د دې نه موږ په دې موږ احکام بنا کوو او جوړو پې، دلیل پې دا دی نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. بل دا چې ګوره عبدالله بن زید د ځان نه دي ویلي ډایرکټ چې بس اذان داسې شو، هغه راغی دا خوب یې رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړو، نو هغه ګواهي وکړه چې نو الله خبر کړی ورته د خوب هم ولیدو. نو بیا ورته فقم مع بلال، پس لاړ شه بلال رضی الله عنه پسې فالق علیه ما رأیت فلیؤذن به، دا کلمات چې کوم تا ته خوب کې خوی شوي دي دا هغه ته مو وښایه. فانه اندى صوتا منک، ځکه چې هغه ستا نه ښایسته اواز هم دی او اواز یې تیز هم دی. اوازان دپاره دې سړی په کار چې اواز یې تیز، خصوصا په هغه کې سپیکر یې داسې نه و. نو هغه وایي زه پاڅېدم بلال رضی الله عنه پسې لاړم، هغه ته مې د اذان دا کلمات خو او هغه دغه کلمات وي، یعنې اذان یې ورکو. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا کلمات د اذان په خپل کور کې واورېدو. فخرج یجر رداءه، رامنډې والی او د خپل څادرې په ځان پسې راښکودو او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ویل والذي بعثک بالحق یا رسول الله، په هغه الله مې دې قسم چې تی رالېږلی په حق سره، لقد رأیت مثل ما أري، ما بالکل دقه شان خوب لیدلی او په خوب کې مې دا کلمات لیدلي. دا کوم چې بلال رضی الله عنه بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره ښه خوشحاله شو. وی فلله الحمد، نو شکر د الله دی. شکر یې ولې ادا کړو؟ خبره ښه مضبوطه شوه، زړه دې سره ښه مطمئن شو. ګوره مؤمنان وخت په وخت کوشش کوي چې ایمانی زیات شي، اطمینانی زیات شي. لکه ښایسته واقعه په دې د چا کومه واقعه پې دلیل دی؟ قرآن کې ده د یو پیغمبر د ابراهیم علیه السلام څه یې ویلي الله ته، یا الله ته ما ته دا وښایي ته مړي څنګه ژوندي کړي، د څه دپاره؟ الله ورته وایي نه منې؟ وایي نه منم یې، خو چې دا اطمینان او دا ایمان مې ښه ډېر شي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په غزواتو کې شرکت، امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه څومره غزوات او جنګونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جنګ کې کړي، په ټولو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه و، په ټولو کې و. او موږ به اول دا غزواتو او جنګونو خبره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې ده کړي دي. بیا د ده په خلافت کې چې کوم شوي دي هغه بیا وروستنۍ خبره ده. نو شروع به د کومې غزا نه کوو؟ بدر نه، غزوة بدر الکبرى. او دا ورسره یاده کړئ لکه څنګه چې ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې تاسو ته ویلو چې موږ ګورې د دې غزا تاریخ نه بیانوو. ګورې چې یو سړی به وایي چې دا به اوس د بدر د غزا تاریخ بیانېږي او پوره تفصیل، نه، د هغې د بیانېدو ځای هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت دی. دلته صرف په دې خبره دلیل چې عمر بن خطاب په دې غزا کې و او که چېرته مشهوره واقعه پکې راپېښه شوي و د هغې تعلق د عمر بن خطاب سره د هغې تذکره به کېږي بس. نو غزوة بدر الکبرى، د بدر هغه لویه غزا، او چې د اسلام تاریخ بیانوي او د بدر تاریخ پکې بیان نه کړي، د نیمګړی تاریخ ته بیانوي. او د صحابه کرامو د قربانیانو داستان چې بیانوي او په هغې کې د بدر او د بدر د غزا او په بدر کې د صحابه کرامو قربانیانې دې یادې نه کړې، نو داستان ته نیمګړی بیانوي. امام مسلم دا روایت راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه، وی کله چې د بدر ورځ وه، دلیل یې په څه باندې؟ ابکې و نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المشرکین، رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته وکتو وهم 1000 کسانو، بیا خپلو ملګرو ته وکتو نو هغه تقریبا 319 کسانو. نو 319 کسان
هغوی سره اسلحه ډېره ده، دوی سره اسلحه هم نشته. هغه د جنګ په اراده راغلي، دوی د جنګ په اراده راوتي هم نه وو. نو رسول صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کړو، ځکه چې دا مسله یوازې یو ذات یې حل کولی شي چې هغه په عرش نه پاسه دی، رب العالمین. هغه یې حل کولی شي، بل څوک یې نشي حل کولی. او بیا وی دا لاسونه اوچت کړو الله ته، فجعل یهتف بربه، لاسونه یې اوچت کړو الله ته او وی الله ته یې فریاد شروع کړو. او دی وی اللهم انجز لی ما وعدتني، یا الله کوم لوز چې د ما سره کړی و هغه پوره کړه. اللهم آت ما وعدتني، ما له هغه سره که چې ته یې لوز کړی ما سره. اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض، یا الله که د اسلام دا ټولګې ختم شو نو ستا به بیا څوک بندګي نه کوي په ځمکه کې. او لګیا هغه موږ تفصیل ذکر کړی دی. دومره عاجزي کړې وه چې څه چل شوی د اوږو نه یې څادر ولوېدلی و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو، وی یا رسول الله حسبک، پوره ده دغه، ستا رب به تعالی هغه څه درکوي چې څه یې تا سره لوز کړی دی. دا که پیغمبر هم دی، ګوره داسې نشي کېدی چې پیغمبر دې په خپل زور خالص په خپل زور کامیاب شوی چې څو پورې الله موږ سره مرسته نه کړي که نه موږ نشو کامیابېدی. او چې کله موږ تاوانیان شو نو پوه شو چې الله موږ پرېښودي وو، ځکه چې الله نه یې پرېښودی ته تاواني کېږي نه، خو چې تاواني شو پوه شو چې الله سره دې رابطه کمزوري ده. دغه شان امام احمد یو روایت راوړی دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم مشوره کړې وه د بدر په ورځ د دې صحابه کرامو سره، او کتوی چې حالات څه دي، ځکه چې اولنی جنگ دی، اولنی غټ جنگ دی او ډېر ګران کار دی، او ملګري اول پرې داسې را جمع شوي دي جنګ به کوي. نو چې څنګه یې د خلکو سره مشوره وکړه چې خلکو څه وایي، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاڅېد یا رسول الله موږ تا سره هر ځای کې ملګري یو، موږ تا سره په هر څه کې یو. رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د خبرې نه مخ واړو، هغه ته توجه ورنه کړه. مطلب دا چې مطلب یې ابوبکر صدیق نه دی، د هغه خو رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ده، خو د هجرت په لاره ملګری راغلی دی. نو عمر بن خطاب پاڅېد رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخ واړو. اشاره چاته و د رسول صلی الله علیه وسلم؟ انصارو ته وه، او انصارو ته په دې اشاره و ځکه چې دا نوي خلک دي چې دوی سره ملګري شوي دي. خصوصا هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره لوزونه کړي وو هغه بیعة العقبه کې، او دی ویلي وو یا رسول الله څو پورې چې ته زموږ علاقې ته نه یې راغلی موږ ستا ذمهوار نه یو، ځکه چې ته خپل علاقه کې، خو که رالې زموږ علاقې ته او رالې زموږ د کورونو منځله نو د هغه څه نه به ستا حفاظت کوو د څه نه چې موږ د خپلو کورونو حفاظت کوو. څنګه چې موږ د خپلو بچو او د ښځو دفاع کوو د هغې نه زیاته به موږ ستا دفاع کوو. کورونه زموږ په تا قربان، ځمکه په تا قربان، مالونه په تا قربان، خو دا هله چې ته زموږ منځ له راشي چې مکه کې به موږ څه ستا ذمهواري والو. نو رسول الله وسلم غوښته چې د دوی هغه خبره څنګه ده اوس، او بیا هغوی جواب ورکو. مقداد رضی الله عنه پاڅېده، معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضی الله عنه جواب ورکړه، او دی ویلي یا رسول الله د هغوی ناشنا جوابونه وو، یا رسول الله موږ ګوره د بني اسرائیلو په شان نه یو. څنګه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلي چې اذهب انت وربک فقاتله، تا او ستا رب لاړ شي جهادونه کوو، موږ به دلته نه شو، موږ ګوره داسې نه یو، ته به را سره ځې موږ به در سره ځو، او موږ به چې ته موږ ته امر وکړې که نه چې یو دریاب ته ودانګه دغه دریاب ته به در هم دانګو. او یا رسول الله دا به میدان باندې پته لګي، ځکه چې جنګ موږ پېژنې او موږ جنګ پېژنو، موږ څومره وفاداري کوو د دې پته به تاسو ته په میدان باندې ولګي. او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره ډېر خوشحاله شو، ځکه چې یو طرف ته مطمئن شو. ما الغرض په دې قصه کې دا و چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دلته خبرې کړي، دلیل په څه دی؟ تاسو ولې ویده یې که څه او سره وو،
زم چې تاسو د سیرت په ویښه واورئ په خوب کې نه د دې سیرت نه فایده اخیسته غواړي عبرت یې اخیسته غواړي دا قصه صرف تاسو ته نه بیانوم هر ټکي ته سوچ پکار دی چې دا څه شوي دي ولې شوي دي څنګه شوي دي او زما او ستا حال څه دی دا یو داستان بیانېږي او ته اوده پروت یې فایده څه شوه د دې نه ښه دا دی چې زه د هر څه راټول کړم او زم او تاسو هم زه ویده شئ زه به م ویده شم زم چې د سیرت په ویښه واورئ او چې کومه خبره ته زه ذکر کړم د هغې جواب راکوئ اگر که غلطي خو جواب راکوه چې پته لګي چې او دا سړی ویښ دی اوري امام مسلم یو روایت راوړی دی هم د انس بن مالک رضی الله عنه راوړی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یرینا مصارع اهل بدر بالامس رسول صلی الله علیه وسلم وی موږ ته د مشرکانو د مردارېدو زیم ښوولی و د بدر په میدان کې او داسې ویلي و هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله کله وغوښته نو پلانې دلته مردارېږي کله وغوښته نو پلانې دلته مردارېږي الله تعالی زینه ښوولي هغه وی فوالذي بعثه بالحق په هغه الله مې دې قسمي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق سره رالیږلی دی ما اخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای چې رسول الله وسلم ښولی و که نه نه د هغې نه مخکې شوي دي او نه شاته شوي دي په هغه ځای کې مرداران شوي دي دلیل دی په څه باندې نه دلیل دی په څه موږ د رسول الله وسلم خبره خو نه کوو بارک الله فیک عمر رضی الله عنه په دې غزا کې او زه د رسول الله وسلم معجزات خو نه بیانوم موضوع ته سوچ کوئ خبره ټوله د عمر بن خطاب روانه د خبرې لب او مغز هغه عمر بن خطاب دی ښه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی د قتاده هغه وایي انس بن مالک موږ ته دا قصه ذکر کړې د ابو طلحه الانصاري رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا چې کله ختمه شوه نو امر یې کړی چې څلېرش مشرکان من صنادید قریش چې هغه د قریشو په مشرانو کې چې دا راوړي او یو کوې ورته ښوولی وي دې په دې بدر کې کوې وي دې ته ګزار کوي څلېرش کسان حالانکې دې کې مردار شوي څو دي اویا کسان دي خو دا څلېرش مشران دي نو دې کوې ته چې ګزار کړي دا مشران کوم چې مشران مردار شي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم عادت و چې هغه به کله یو ځای کې جنګ وکړو د یو قوم سره نو بیا به هلته 3 شپې تېرولې دا موږ سیرت کې دا خبره ذکر کړې د دې لپاره چې خبره ښه پخه شي او بل دا چې خوا او شا کې کوم کافران دي نو چې د هغوی په زړونو کې رعب هغه ښه ډېر شي بدر دا غزا چې کله ختمه شو رسول الله وسلم 3 شپې هلته تېرولې نو دې 3 ورځې ووې کله چې دا سورلۍ د ټولو خلکو هر سړي خپله سورلۍ تیاروله سامانونه وتړلی شو نو هغه روان شو چې روان شو داسې یو طرف ته نو بعض ملګري پسې هم روان شو چې یاره رسول صلی الله علیه وسلم څه دپاره ځي نو راغی د دغه کوهي په غاړه باندې ودرېدو فجعل ینادیهم باسمائهم و اسماء آبائهم نو هر یو ته آواز کو او د هغه د پلار نوم به یې واخیستو یا فلان ابن فلان و فلان ابن فلان پلانیه او د پلانی زویه پلانی او د پلانی زویه بعضو روایتونو کې دغه نومونه هم راغلي دي وی داسې ویلو چې یا ابا جهل ابن هشام ای ابو جهل یا امیه ابن خلف یا عتبة ابن ربیعه یا شیبة ابن ربیعه او داسې نومونه یې ذکر کړي د دې مشرانو چې کومو مسلمانانو ته سخت تکلیفونه ورکړي هغوی باقاعده نوم اخیستی دی څه یې ورته وي دی ورته وي أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من خو هغه څه رښتینې وموندل د څه چې موږ سره الله لوز کړو خو تاسو هغه څه وموندل که نه د څه چې سره الله لوز کړو یعنې هغه عذابونو له ورلی که نه
جهنم لورلی کنه. نو عمر رضی اللہ عنہ آواز کو یا رسول الله ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. دا اللہ رسول اللہ دیسی بدنون سر لگیای چی باو کسا نشتی. یو روایت کی رضی عمر بن خطاب وتوی یا رسول اللہ کیف یسمع وانا یجیب وقد جیفو. دا اللہ پیغمبر دوی با سنگ واوریستا خبره او سنگ بتاله جواب در که و اغوخو ختم شوی دی بدنون یک خراب شوی ساتی وطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتوی وی زما دی پا اللہ قسمی ما انتم بی اسمع لما اقول منهم. دا دوی چی سنگ زما دا خبر اوری کنه دا غین زیادة تاسو ناوری سنگ چی تاسو اوری تا قشانی دوی اوری. تلتا غٹا مسئلہ بیانی کی سر مڑی اوری او کنه. نو اصل دا دی چی مڑی ناوری او دا غی دلیلم دلتا دی کم جی کی عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مڑی دی معنی دا چی رسول اللہ علیہ وسلم دا عقیده دوی تا خولی دا او دا قرآن نیز دا کڑی دا چی اصل دا دی چی مڑی ناوری الا آغا زینو کی چی اللہ یو گواری دلتا اللہ گوختری بس. ما بلوز دا خبر اکڑا کنا پا عمدت الاحکام پا درس کی چی گور زمانگا دومر ایمان دے دومر علم دے سمر چرات اللہ ویلی و دا اللہ رسول ویلی. اس اللہ رات قرآن کی اصول زینو کی ویلی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اصول دیسونی کوئی چی مڑی ناوری دا اصل دے زمان پی ایمان دے. یو اصول زینو کی عام مڑی موری دیشی زمان پی ایمان دے لکا چی خخی کیو دا قدمون دا آواز اوری دا عام مڑی موری. منکر نکیر سر چی دے خبری کی خداوی خبری اوری کن زمان پی ایمان دے او زمان پا دیم ایمان دے چی باز مڑی پا بازو زینو کی خبر اوری دلی دا لکا دا یسلوی سنگا دی جیب کی کی دا غاڑت صحیح نیک دے قرآن و حدیث تا قرآن و حدیث تا چی صحیح غاڑت دی دے سنگا منگا نکای ورب الكعبہ کمنگ تا دا قبر سا جیبخ کاری زمان رب زورور ذات تے دا چی کم رشیوی دی پا دی کوئی کی پراتا دی دوی لده دی مرگ نمخ کی دا وریدو طاقتو مغرب ورکڑو او دوی لپا دی کوئی کی دا مرگ پا حالات کے دا وریدو طاقتو مغلا ورکڑو دے لکسات لے ورکڑو دی دا پارا چی زلیلش بس ختمانو شو خبر کنا مناظر بھی وکو کنزلی وکو بدر دی وکو ٹوپکی براوالو تماچے براوالو تے دخپل مولا زندہ باد ہوئے زب دخپل ہوئے زمانگا کا پا حق دے تب زمانگا پا حق دے بیا با یوبل بسیموز نکو بیا با فرقه جوڑشی حیاتی و مماتی بیا با یوبل تا کافران وایو بیا با یوبل تا گمراہ وایو بیا با دیوبل سر رشتی نکو چی کل انابت پسڑی کی نو داگا مسئلہ پا یو دو ٹکو کی حل کی الحمدللہ. غزو احد تا غزا ناشنا واقعات او دا دیسی واقعی دی دا بدر دا غزا شوا دا احد دا شوا دا خندق دا شوا او دیسی دا نوری با بسیم بیانی ذکر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طول سیرت عجیبه دی او هر یو واقعی چی اوری دا غاو بلی نا پتا زیادتا سرک بیا چی اگه زڑه و اوری اگه دا بانی دینیوی نا زیادتا سرک ذکر چی طول دا ایمان نا ڈک داستان دی او دا قربانیانو داستان دی او دا قصی دی چی سڑے بی مڑیگی نا پاوریدو او نا مڑیگی دی با بیانیدو دا عمر بن خطاب منگ ساول پی رو رسو یہ روارا وارو او دا پلار او مور نم دا پاولا کی اوریدلو عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق او دا وغن دا اورو او دم رو تا پا شوق یو کن چی کل دا قصی بیانو لکه دا سر چی منگا دا اوریدلی نی دیسی ربانی خوگه لگی دا اسی نلگی پا سڑی باندی اسی نلگی ورکتا سوئی چی دا خوی قصه دا زرت دا بل سڑی قصه کوم دا عام سڑی تا سورا پسی را پاسی اور راتا بوئی دا اللہ بنده بسته بسته گینٹستا ہوشو خو چی کل دیو شخصیت قصه تعالی مزد رکی کنا اور دا صرف صحابه کرام نگی دا خو خوچک مقام تابعین و واقعات شو دا سنی دور پوری دا علماء و واقعات شو سڑی نتنگی دا ورکڑ دا اللہ دا طرف ندا دی سڑی لے دا خلقو پزرونو کی دیسی مقام ورکڑے دے
چې د ده د تاریخ او سیرت په خلکو باندې خوږ لګي. احد غزا عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې کې و، خصوصا په هغه ځای کې ورسره ولاړو. کوم ځای کې؟ کومه سخته راغلې وه؟ نه، اواز شوی و چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. د لویې سخت راغلی و په مسلمانانو باندې، او د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو څو کسان پاتې شي. هغه کم کسان چې د هغه سره خوا کې پاتې شي، ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې دا خبر ذکر کړی چې ابوبکر پکې و او عمر بن خطاب پکې و، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبید الله، الزبير بن العوام، الحارث بن الصمه رضی الله عنهم، او یو څو نور صحابه کرام. تفصیل به کوم ځای کې واورئ؟ سیرت کې که ستړي کېږئ نه. د احد غزا به راواړوئ، هلته به واورئ چې دا څه قیصه شوې وه. یو ناشنا واقع د احد په غزا کې هغه دا ده، کله چې د احد دا غزا ختمه شوه او مسلمانانو په یو غار کې پناه واغسته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره بوتو چې هغه زخمي شوی او هغه سره یو څو صحابه کرامو یو ځای کې پناه واغسته. نو ابو سفیان راغی، ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه، په دې ټیم کې کافرو، او الله چې چاله توفیق ورکړي. دا هغه سړی دی چې په اکثرو جنګونو کې د مسلمانانو په مقابله کې مشر دا دی، خو چې الله ورته توفیق ورکړو نو اوس سره موږ رضی الله عنه وایو. رضی الله عنه، ابو سفیان رضی الله عنه، چې هغه په هغه ټیم کې د قریشو قایدو، او هغه چغې شروع کړې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه لیدو، دا مشران صحابه کرام. افی القوم محمد، محمد شتي که نه صلی الله علیه وسلم. ځکه د کار سړی دا دی، دا څومره چې دا جال خور شوی دی که نه، او دا څومره چې دا جاخه ګرمه شوې ده، دا د دې سړي دپاره ګرمه ده. که دا سړی دې ته در کړو ټوله قصه ختمېږي. لکه لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شاګردي نه وی کړی، نو عمر به نن عمر فاروق نه وی، ابوبکر به ابوبکر صدیق نه وی، د تاریخ به نه وی. نو د کار سړی دا دی، دا دومره اوږد سفر چې قریشو کړی ستا څه خیال دی چې دا په بل چا پسې راغلي دي؟ دا په دې سړي پسې راغلي دي. او ځان نه داسې سړی جوړ کړه چې سم د کار سړی، چې ملګري هم په تا ډاډوي او چې دشمن هم ګزار کوي ستا په خاندان او په قبیله او په تای کوي. داسې سړی ځان نه جوړ کړه. داسې سړی ځان نه مه جوړوي چې ملګري م وایي پلانې دا خو یې که لرې کړه، او دشمنان دې څه وایي پلانې مړی نه وي، په ده به څه ګزار کوې، په ده که دې ته مړ هم کړې او که دې ته راګیر هم کړې څه کېږي خو نه. داسې قیمتي سړی د ځان نه جوړ کړه ده نه، چې د ملګرو په نظر کې هم قیمتي او د دشمن په نظر کې هم قیمتي. ځکه چې څوک د چا نه څوک ختموي که نه، نو د کار سړی ته ختموي، د سر سړی ته ختموي. عام کدو کریله سړی ته نه ختموي. په کدو کریله باندې څه کوي؟ ښځې څوک ختموي په جنګونو کې، ماشومانان څوک ختموي، بوډا باندې څوک څه کوي چې ختموي، خو د کار سړی ختموي که. نو ځان نه داسې سړی جوړ کړه. او ما پیر تاسو ته ویلي وو، ځان نه داسې سړی جوړ کړه چې ستا وجود هم اثر کوي او ستا نه وجود هم اثر کوي. چې مجلس کې ته ناست یې که نه، چې پته لګي چې پلانې ناست دی، او چې ته مجلس کې نه یې که نه، چې دا مجلس سوړ پروت وي چې پته یې لګي چې پلانې پکې نشته. او دې ته رسېده ګوره ګران کار دی، الله په توفیق سره کي، خو زړه به نه بیلې. دا تاریخ کې چې څومره غټ خلک راغلي، دا زما او ستا په شان انسانانو، خو الله ورله توفیق ورکړی دی، بیا د هغې نه بعد دوی خپل محنت کړی دی، ځکه الله دغه ځای ته رسولی دي. نو د کار سړی دلته څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی. په سر کې 3 پیرې دا چغه وواله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا تجیبو، اواز به نه ورکوئ، جواب به نه ورکوئ. بیا وی افی القوم ابن ابي قحافه، ابو قحافه زوی شتي که نه، ابوبکر صدیق. دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د کار سړی دی په دې امت کې. او افسوس په دې راشي چې مسلمان یې ونه پیژني، او په هغه ټیم کې چې هغه سړی مشرک و، هغه ته په ټیم پته و چې دا پکې د کار خلک دي، ټول د کار دي، خو دی هغه جړله ده. 3 پیرې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب به نه ورکوي. ګري ناسو په 3 پیر کې فی القوم ابن الخطاب، د خطاب زوی پکې شتي،
درې پیرې رسول صلی الله علیه وسلم لا تجیبو. ابو سفیان واپس شو په زور یې دا وی اما هؤلاء فقد قتلوا، دا خو مړه شوي دوی خو الله خلاص کړو، او که دا ژوندي وي خو جواب به راکړی. فلم یملک عمر نفسه، عمر رضی الله عنه برداشت ونه شو. او روایت کې داسې راځي چې امام احمد راوړی چې عمر بن خطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا جواب ورنه که ولیکه، نو بچه کې ورته ووایي کذبت یا عدو الله، د الله دشمنه دروغ دي ووایي، ابقى الله عليك ما يخزيك، هذا چا په لاس چې به د الله شرموي هغه لا ژوندي دي، صبر وکړه یو نه دی مړ. نو دا دلیل دی په دې باندې چې عمر رضی الله عنه ورسره و، داسې چې بل طرف ته لاړ شي. احد کې عمر رضی الله عنه و او په خاصو کسانو کې. غزوه خندق مشرکان ناغلي او مدینه راګیره کړې وه. ډېر وخت مشرکان لکه د مدینې خوا کې پراته خو کامیاب نه شو. د څه د لاسه نه کامیاب شي؟ د خندق د لاسه، د دې کندې د لاسه. نو دوی بیا مشوره وکړه مشرکانو چې سحر به داسې کار کوو چې په جمع به یو حمله کوو. پکې نور خو دا قصه ډېره اوږده شو. نو د شپې هغوی راولګېدو دا لښکرې ټول برابر کو، فباتو یعبئون اصحابهم، ملګري د شپې برابر کو ټول، او سحر به د نور د راختو نه مخکې چې موږ ځایونه نیولي او شروع به کوو. بیا دوی دا کسان تقسیم هم کړو او رسول صلی الله علیه وسلم خپل ملګري هم تقسیم کړو. او دی ورته ووایي وی لوز د مرستې د سره کوم د الله د طرف نه که صبر وکړو. او دی ورته په دې وایي ځکه چې ګران کار دی او موسم د جمعې دی او صحابه کرام ډېر لږ دي د مشرکانو په مقابله کې. او غټ مشکل څه دی؟ نه د خوراک ناهمه، یخنۍ ناهمه، د دې ناهمه مشرکان ټولې شي، د دې نه اهمه، د دې نه اهمه، د دې نه اهمه. رسول صلی الله علیه وسلم دی او کورونه دي، بارک الله فیک، او کورونه کې زنانه، ماشومانان، بوډاګان ټول ناست دي. نو دا ګران کار دی او غټه مسله ده. خو دا سړي الله پیدا کړي دي دپاره و دا مناسب و دغه ځي سره، دا زما او ستا کار نه دی. یعنې هسې ارمانونه خو موږ کوو چې هغه زمانه کې وي، خو نور که حقیقت لی را شو کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه داسې قصه به موږ باندې راوله والله چې د یرې نه به ریجېدلي وي داسې. نو دغه سړي د دغه ځي سره مناسب و او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي. نو مشرکانو داسې چلو کو چې دا خندق یې د هر طرف نه راګیر کو، او په کومه قوبه کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ناست هغه دپاره یو خیمه لګېدلې وه، او دا د هغه طریقو جنګونو کې به د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره یو ځای کې خاص خیمه لګېده، د هغه ځای نه به هغوی ته اوامر راتلو داسې وکوئ داسې مه کوئ. نو دوی یو په دې لښکر کې یو څو کسان تیار کړي، یو کتیبه چې تاسو به په دغه خیمه باندې حمله کوئ. او د هغې مشر خالد بن الولید رضی الله عنه، دې وخت کې لا مسلمان شوی نه دی، خالد بن الولید مشر. نو په دغه ورځ چې جنګ شوی دی که نه، سحر نه شروع شوی دی، دې ته غوږ کېدی، سحر نور راختو سره شروع شوی دی او د شپې پورې دا مشرکان او مسلمانان لګیا وو، او په یو بلې دا کشي ویشتو، دا کشي ویشتو، دا نیزې ویشتې. خو څه داسې نتیجه یې راونه وته، او مسلمانان دومره مصروف وو چې په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم او ملګرو نه د مازدیګر مونځ دومره لیټ شو چې نور پکې ډوب شو. او دې ټیمه پورې د صلات الخوف مسله لا شریعت کې نه و راغلې چې د جهاد په دوران کې به د یرې مونځ څنګ کې هغه نه و، یعنې مونځ به دقه په خپله طریقه و. نور ډوب شو او بیا مشرکان لاړو خپلو ځایونو ته. رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغی خپلې خیمې ته، مسلمانان خیمې خواله ورلو، او اسید بن حضیر رضی الله عنه هغه ته رسول صلی الله علیه وسلم دا ذمهواري ورکړه، 200 مسلمانان یې ورسره ورکړو، وایي ته به د خندق
چوکیداری کې. خالد ابن الولید رضی الله عنه واپس حمله وکړه په داسې ټیم کې چې مسلمانان په غفلت کې وو، او دا د هغه هوښیارتوب. دا داسې یو کس پاتې شوی دی په تاریخ کې، عربو په تاریخ کې، چې دی په جنګونو کې سخت پوه او ماهر سړی و. نو ده دا سوچ وکړو چې راشي هر څه به غلی شي او بیا پرې حمله وکړو. نو بیا یې پرې حمله وکړه او څه وخته پورې بیا دا فریقین د یو بل سره لګیا وو. او په دغه ټیم کې وحشي ابن حرب چې راولګېدو، طفیل ابن النعمان هغه په یو غشي باندې وویشتو او د هغې د لاسه هغه شهید شوی و. الغرض د سیرت نه بیانومه، او جنگ د دوی په منځ کې اعصابي جنگ شوی دی، یو بل له مخامخ ډېر نه دي ورغلي. یو بل له مخامخ یعنې توره دا یو بل سره مخامخ نه دی استعمال شوي، او وخت په وخت به هغوی جاسوسان هم رالیږل د مسلمانانو د حالات پرې معلومه. مقصدي خبر هغه دلته دا ده، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم د حدیث جابر رضی الله عنه وی عمر بن خطاب رضی الله عنه په هغه ورځ راغی د خندق په ورځ، بعد ما غربت الشمس چې کله نور ډوب شوی، فجعل يسب كفار قريش، او قریشو ته لعنت، په قریشو لعنت وی او خیری ورته کولې وی یا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. یا رسول الله وی الله دې دوی تباه و برباد کړي. مازدیګر مونځ رانه دومره لیټ شو چې نور پکې ډوب شو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته امام نه دی کړی. عزیزه حیران مې دې خلکو د ایمان ته په جهاد کې داسې ګورې د ځان غم نشتی، د بچو د کور نشتی، غم دا دی والله دې تباه و برباد کړي، هغه نور پکې ډوب شو، موږ پکې مازدیګر مونځ ونه کړو. او موږ فیسبوک ته او لوبو ته او مزدورو ته ناست یو، په هغې کې نښتې موږ نه مونځ یو، الله که څه پروا زما نه مونځ لاړ. دا سړی په جهاد کې دی، دا عذر د ده دا به قبول نه وي د الله په نس؟ قبول دی که نه؟ که نه دی قبول؟ لکه خالد بن الولید رضی الله عنه به کله نه کله قرآن راواغستو، په ژړا به شو او دې قرآن ته به وي جهاد تا نه مصروفه کړي وي. اوس دا عذر دی، یعنې که الله ورته وایي چې خالد تا تلاوت داسې ډېر زیات دې نه کوو، دا دې چې وایي چې مصروفه کړی د ده همسې تلاوت وي، خو دې هغې ته هم لږ وایي، نو دا عذر دی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو. ما څه دپاره دا واقعه ذکر کړه؟ عمر رضی الله عنه غزا د بنو المصطلق، د دې تفصیل هم په سیرت کې شوی دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی. جابر رضی الله عنه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې وو، يرون انها غزوه بني المصطلق، دغه غزا وه چې هغې ته بنو المصطلق غزا ویلی کېږي. او په دې کې یو ناشنا واقعه راپېښه شوې وه. په انصارو په مهاجرینو کې یو کس راولګېدو، په انصارو کې یو کس لی په دې شا باندې ګزار ورکو، او د دوی نومونه داسې راغلي دي، بعضو علماو تاریخ کې ذکر کړي هم دي. وایي دا مهاجري چې و د ده نوم و جهجاه ابن سعید، او د دې انصاري نوم و سنان ابن وبره الجهني رضی الله عنه. دې راولګېدو، هغه لی ګزار ورکو، هغه انصاري چغه کړه، انصاري راوغوښتو ټول، او هغه مهاجري چغه کړه یا للمهاجرین، هغه ټول مهاجرین راوغوښتو. رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده وایي ما بالو دعوه الجاهلیه، دا څه د جاهلیت ته چغې زه اورمه، د قومیت چغه ده، د جاهلیت چغه ده، ګورې د عصبیت چغه ده، شریعت دا نه غواړي. قوم له خدمت کول، د قوم تاریخ بیانول، د دې نه شریعت ته نه یې منع کړی، بلکې تا ته وایي چې داسې وکړه. خو د قومیت چغه او په دې بنیاد دوستي دشمني دا جاهلیت دی او دا عصبیت دی، چې الحمدلله اسلام دا دعوه او دا چغې دړې وړې کړي دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا څه قصه ده؟ نو ورته وویلی شي یا رسول الله مهاجرینو کې یو کس راولګېدو، انصار ورسره وران شو، ګزار یې وله ورکړو، هغې سره دا قصه جوړه شوه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دعوها، دا چغې پرېږدئ، فانها منتنه، دا پلیتې چغې دي،
دا ګنده आवाज دی، دا د جاهلیت आवाज دی. دا کارونه مه کوئ. قومونه د یو بل سره جنګوئ، د قومونو دپاره چغې او عصبیت دا د دې نه منع وکړه. جابر رضی الله عنه دا خبره ذکر کړې ده، مخکې پکې بیا دا خبره ده، وایي دا مهاجرین چې اوله کې مدینې ته رالو دا لږ وو، بیا مهاجرین ډېر شو. نو عبدالله بن ابی بن سلول ته پکې چې دا خبره ورسېده نو هغه ته ښه موقع میلاو شو، هغه ته موقع میلاو شو چې یاره راشه. اوس د انصارو ته منافق سړی په څوکۍ ناستي، دی معمولي خبره ګوري، نو هغه چغې شروع کړې، ما تاسو ته ویلي نه و چې دوی باندې خرچې مه کوئ، خرچې م پې وکړي، نن دا به تاسو یې ګزار وکړو، او یې خپل سپی سورب کو بیا به تا ګزار کوي. دی د انصارو ته وایي چې د مهاجرینو په خلاف راپاسي. نو دا خرچه بنده کوي، دا خلک ټول تښتي، دلته د خوراکونو ته پراته دي. او دا اوس هم د بېدینو او د منافقانو د دیندارو خلکو په مخ کې باره کې دغه نظریه ده، ټوله دغه قصې د دوی بس. او دومره دا بعض بېدینه که نه چې د دینداره سړي باندې که روپۍ د دنیا پې نه پیرزو، نو روپۍ دی پې نه پیرزو، او که ورسره څه ویني بچداري بس که دی تقوادار وی ده سره به دا وي. تقوادار موږ هغه چا ته وایو چې سهار ماښام راځي ما ته دوا سلام کوي، او زه ولې داسې یو روپۍ ورته داسې ګزار کوم، واله مولوي صاحب واله مزې کوه، ګوره څومره تقوادار دی. نو هغوی هم دا وي، منافقانو د هغه زمانې ویلي وی دا خرچې بندې کوي، دا مهاجرین ټول تښتي. او بیا دا خبره وکړه، وی پته و په مدینه کې ولګي چې زه عزتمن مدینې ته کله ورسېدم که نه، نو زه به ترې دغه ذلیله وباسم، رسول الله وسلم یې یادوم. الله رب العزت دا واقعه سورة المنافقون کې ذکر کړي دي، ته اشاره کړې ده. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دا هغه منافقان دي، الله وایي دوی دا خبره کړې وه چې خرچه مه کوئ په هغه چا باندې چې د پیغمبر نه غیر چاپېره ناست دي، تر دې چې دوی ټول وتښتي. خو دا نه دي پوه. الله څه وایي؟ ولله خزائن السماوات والارض. الله وایي دې کمقلانو ته دا پته نشته چې خزانې د ځمکو د اسمانونو هغه ټولې د الله په لاس کې دي. نو که دوی خرچه بنده کړي، دا خو ځان له بخیلان دي، دا خبیثان. دوی خو روپۍ په خپله د الله په دین کې نه لګوي. دوی که خرچه بنده کړي نو مهاجرین به د لوږې نه مړه شي. دوی خرچه کړي کوم ځای کې دی چې لاوی بند یې کا، بنده خو به خرچه هله کې چې کړي دي که نه، نو ته خرچه بندې کمه یې وه په دوی باندې، او بندې که که نه زر پیرې بنده که. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. الله منافقان په دې نه پوهېږي. او دا هغه خلک دي الله وایي دوی دا خبره ذکر کړې وه، لئن رجعنا الى المدینه، که موږ مدینې ته لاړو، ليخرجن الأعز منها الأذل. نو عزتمن به رالګي، ذلیله به ترې وباسي. او دغه شان شی وه، عزتمن ترې ذلیله ویستی دی، خو چا چې ځان ته عزتمن وي هغه ذلیله و، او هغه چا ته چې ذلیله وي هغه عزتمن و. نو دوی دا خبره ذکر کړې. الله څه وایي؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزت خاص د الله دی، د الله د پیغمبر دی او د مؤمنانو دی. نو عزت چې ټول الله په لاس کې دی، خو د الله مرضي دی چاله عزت ورکوي. دې څنګه ځان ته عزتمن وي؟ هغه سړی چې ځان ته عزتمن وي هغه په شرمونو وشرمېد، او هغه کومو مسلمانانو ته چې بې عزته وي که نه، د هغه مسلمانانو الله یو داسې نوم خور کو چې اوسه پورې د اسلام ته وګوره او د اسلام د تابعدارو ته وګوره. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. خدا یاده که فایده، عزت د الله دی، عزت د الله د پیغمبر دی، عزت د مؤمنانو دی. تفصیل دې سي دی، عزت د الله سره دی
الله عزت ورکړی پیغمبر له او کومو مؤمنانو له چې الله عزت ورکړي هغه عزتمند دي. دا نه چې هر مسلمان بس کلمه ووایي به دی عزتمند دی، نه، خاص عزت سړي ته هله میلاویږي چې الله یې ورکوي. لږ ساعت مخکې ما ذکر وکړو که نه چې دې خلکو له الله دومره عزت ورکړی دی چې د دوی تاریخ چې اوري هم سړي له خوند ورکوي. دا عزت میلاویږي په زور، په پیسو، په ښایست، په قوم نه. دا عزت یو عرش والی ورکولی شي بس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او یا الله عزت چې ته چاله ورکې او چې ته چاله ذلت ورکې هر څه د هغه په لاس کې دي. قال الله ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقان په دې نه دي پوه چې دا خبره کله رسول صلی الله علیه وسلم ته راورسېده. عمر رضی الله عنه دا خبره واورېده چې عبدالله بن ابی دا خبره کړې ده. یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. یا رسول الله اجازت راکړئ د دې منافق نه دا سټ به اوس زه جدا کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عمره پرېږده، دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خلق به بهر بیا خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. ځکه ظاهره کې خو سړی د اسلام په جامه کې دی. بهر خلک څه خبر دي چې منافق پکې کم یو دی او رښتینی مؤمن کم یو دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب دی. او ولې به د انسان نه هوښیار چې الله غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره دی. دومره جوور سوچ یو دی خبرې ته چې خلک به بیا دا وایي چې دا څنګه پیغمبر دی خپل ملګري وژني. نو څوک به بیا اسلام ته نه راننوځي، یریږي به چې یاره کیدای شي سبا له ما هم مړ کړي لکه څنګه چې پلانې مړ کړی. نو دا واقعیت دلیل په څه دی چې عمر رضی الله عنه په دې غزا کې و. د دې نه بعد غزا د حدیبیه یا صلح د حدیبیه و هغه بیا ډېره ناشنا ایماني واقعه ده. هغه به پرېږدو را روان درس ده او را روان بیان ده. الله سبحانه وتعالی دې من د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له هم داسې عزت راکړي لکه څنګه چې دوی له ورکړی او الله رب العزت دې موږ د دنیا او د آخرت د ذلت نه وساتي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ هم ښه تذکره په آخرنو کې او په وروستنو کې پرېږدي. او الله رب العزت دې زموږ ښه تذکره پرېږدي او الله دې موږ د دې نه وساتي چې زموږ د مرګ نه بعد زموږ بده تذکره پاتې شي.